د پیښور په مختلفو هوټلونو کې د بدکارۍ اډې چلیږي. آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي؟ دا ټول حقیقت تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. درنو دوستانو او د پښتو پوسټ چینل مینوالو، تاسو ته معلومه ده چې په پښتونخوا کې نن سبا غربت ډیر زیات دی او دغه غربت لوجه اکثره وخت داسې مخې ته راغلي دي چې ښځې په ناروا کارونو باندې اخته شوي دي، چې دا ویډیو هم د همدغه باره کې ده. نن سبا چې خلک ډیر زیات مجبور شوي دي، نو د یونیورسټو، کالجونو او کلیوالي جنکۍ راوتلي دي په هوټلونو کې داسې بدکاریانې کوي چې توبې به وباسئ. او دا یوازې د پاکستان نورو ځایونو پورې محدود نه ده، بلکې په پیښور کې هم داسې کارونه شروع شوي دي. موږ ته خپل یو ملګري قصه کوله چې د پیښور په یو هوټل کې چې یو جنۍ هلته ورغله او د مخکې نه ورته هلته یار ولاړو او یا هغې ورسره په پیسو خبره کړې وه، او دغه هوټل ته چې کله ورغلل نو دوی دواړو یو کمره بوک کړې وه. دوی بره لاړل او بیا یې د همدغه ناروا کار کولو کوشش کړی دی چې د هغې نه پس دوی کله ښکته راغلل نو د دوی نه په کیمره کې څه ریکارډینګ هم شوی دی. دوستانو، دا د سترګو لیدلی حال دی او حقیقت خبره ده. زه دا ویډیو په دې خاطر شریکوم چې موږ تاسو له پکار دی چې داسې څیزانو مخنیوی وکړو او حکومت له هم پکار دی چې غریبانو سره مرسته وکړي چې نور څوک مجبور نشي او داسې ناروا کار او غلطو کارونو ته قدم اوچت نه کړي. ستاسو ټولو ډیره زیاته مننه کوم چې موږ سره مو دا ویډیو تر اخره وکتله. زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ او که تاسو هر څه پوښتنه لرئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ چې تاسو ته د هر سوال ځواب ضرور شي. ستاسو ټولو ډیره زیاته مننه کوم.